دلته ما سره د وای مساوي اف ایکس تابع ده او دا ما دلته په ګراف کې ښودلې او دلته دا یو انټروال کې رسمه شوې ده چې داسې ښکاري چې له صفر او کوم یو مثبت قیمت ترمنځ د دې ګراف رسم شوی دی او زه غواړم دې کې اعظمي او اصغري نقطې د دغه ګراف معلومې کړمه. نو مخکې موږ د مطلق اعظمي او مطلق اصغري نقطو په اړه خبره کړې وه. دلته په دې ګراف کې موږ ته راښکاري چې دا د دې مطلق اعظمي نقطه ده او دا مطلق اصغري نقطه ده. که چیرې موږ دې ته A ووایو او دې ته B ووایو نو دغه نقطه چې ده دې ځای کې دا موږ ته څه شی راکوي؟ دا نقطه موږ ته پلاس راځي د اف چې کله د بی تابع وي او دلته موږ ته اعظمي مطلق اعظمي نقطه پلاس راځي اف د ا په شکل باندې اف د ا تابع په شکل باندې. اوس ښایي تاسې فکر وکړئ چې دلته نور څه داسې په زړه پورې نقطې هم شته. د بیلګې په ډول که چیرې موږ دا نقطه راواخلو موږ دا وینو چې دا مطلقه اعظمي نقطه نه ده او نه هم مطلقه اصغري نقطه ده. خو که چیرې موږ دا وګورو دا نقطه موږ په څه وښیو؟ دا ځای وښیو په سی باندې او دا به څه شی وي؟ دا به اف د سی وي. نو دا سره دی چې مطلق اعظمي او مطلق اصغري ده خو نظر دغه شاوخوا نورو نقطو ته دا بیا هم لږ څه پورته یا اعظمي نقطه ښکاري، لږ څه لوړه راته ښکاري. یعنې دغه که چیرې موږ دې شاوخوا نقطو ته وګورو دا پکې هغه د څوکې نقطه ښکاري. نو دغه نقطو ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو څه شی؟ نسبتي اعظمي نسبي یا نسبتي اعظمي نقطه. او نسبي یا نسبتي ولې ورته وایو؟ ځکه چې دا څنګه دي؟ نظر یا نسبت دغه شاوخوا نورو نقطو ته دا څه ده؟ اعظمي نقطه ده. د دې قیمت د نورو څخه د شاوخوا نورو نقطو څخه څنګه لوړ دی. که څه هم مطلق اعظمي او مطلق اصغري دا دي. دا د اف د سی نقطه ده. په ورته ډول دلته راځو. دا نقطه ګورو دې ته که چیرې مونږ ووایو چې دا ځای څه شی دی؟ ډي دی او دې قیمت ته څه ووایو؟ دې قیمت ته ووایو اف د ډي. نو ویلی شو چې دا یوه چې ده اف د ډي وایو چې اف د ډي دا یو څه شی دی؟ نسبي اصغري قیمت یا اصغري نقطه ده. نسبي اصغري قیمت دی. او دې ته ولې بیا نسبي اصغري قیمت وایو؟ ځکه چې یو ځل بیا هماغه خبره ده که چیرې موږ د دې شاوخوا نورو قیمتونو ته وګورو نظر هغه قیمتونو ته دې قیمت څنګه دی؟ کوچنی دی. که څه هم دې نه نور کوچني قیمتونه هم شته خو دغه ځای کې چې دی دغه تر ټولو ټیټه نقطه یا قیمت دی. ښه اوس ښایي تاسې ووایئ چې سمه ده دا نقطه چې دا نسبي اعظمي نقطه ده ځکه د شاوخوا قیمتونو څخه قیمت لوی دی او دا نسبي اصغري قیمت دی ځکه د شاوخوا نورو قیمتونو څخه دې قیمت څنګه دی؟ کوچنی دی. خو دا اوس موږ په ریاضیکي ډول څنګه لیکلی شو یا د ریاضي په عبارت باندې څنګه دا لیکلی شو؟ نو راځم زه تاسو ته یو د دې تعریف در کوم چې د دې خبرو د کولو لپاره یو رسمي طریقه ده. نو داسې وایو چې اف د سی دا څه شی دی؟ یو نسبي اعظمي قیمت دی کوم وخت کې که چیرې اف د سی دا لوی او مساوي له څه څخه وي؟ اف د اکس څخه وي او اکس څه شی وي؟ اکس شامل وي په څه کې؟ اکس شامل وي په دغه خلاص انټروال کې چې سی منفي اچ او سی جمع اچ په دې انټروال کې شامل وي او اچ څه شی وي؟ په هغه صورت کې چې اچ لوی له صفر څخه وي. راځو ګورو چې دا څه معنا ورکوي. اوس که چیرې موږ راشو دغه خلاص انټروال دلته جوړ کړو دلته وایو چې دې نقطې ته موږ وایو سی جمع اچ او دا نقطه څه شی وي؟ سی منفي اچ. نو دلته دا دوه قیمتونه چې د دې سی جمع اچ او سی منفي اچ څخه خلاص راځي دې دواړو نه اف د سی څنګه دی؟ لوی دی. اف د سی لوی دی له اف د سی منفي اچ او اف د جی سی جمع اچ څخه. نو ځکه دې ته وایو چې دا نسبي اعظمي قیمت دی. همدارنګه اوس تاسو کولی شئ چې نسبي اصغري قیمت لپاره هم تعریف ولیکئ. نو موږ لیکلی شو چې اف د ډي څه شی دی؟ دا یو نسبي اصغري قیمت دی. نسبي اصغري قیمت دی کله که چیرې اف د ډي دا څنګه وي؟ دا ځل لیکو لوی او کوچنی او مساوي له اف د اکس څخه وي او اکس څه شی وي؟ اکس شامل وي په دغه انټروال کې چې سی نه ډي
ډي منفي اچ او ډي جمع اچ، او په هغه صورت کې چې اچ لوی له صفر څخه وي. او اوس کولی شو چې دغه انټروال په دې شکل کې وښیو. که چیرې دې نقطې ته موږ څه ووایو، ډي جمع اچ وایو او دې ته ډي منفي اچ وایو، نو دلته ګورو چې اف د ډي قیمتونه د دغه دواړو قیمتونو څخه څنګه راځي، کوچنی راځي. دا د اف د ډي منفي اچ دی او دا اف ډي جمع اچ قیمتونه دی، او خپله دا اف د ډي دی. نو ګورو چې دا د شاوخوا قیمتونو څخه کوچنی راځي، ځکه دې ته موږ نسبي اصغري قیمت وایو. نو یو ځل بیا وایو چې د تابع نسبي اعظمي قیمت څه دی. که چیرې اف د سی لوی قیمتونه واخلي د څه دپاره، د اف د اکس کوم چې د سی په شاوخوا کې دي، او همدارنګه نسبي اصغري قیمت کله چې اف د ډي تابع کوچني قیمتونه واخلي د اف د اکس څخه، کوم چې د ډي د شاوخوا اکس د ډي شاوخوا قیمتونه وي.